چروړي حضرت ګل قلندر خان شایسته بیبي او صبروت رو دوی ته خو دا میلې وشوې خو دې نور سره بس وکړم وای ټوله ذمهواري یې ما په سر راچولې ده زما کېږي به تا دلته وکړو تا مولا غر کړه السلام علیکم دا لاس وکړه ولې انځلې دې څه چل دی دې کېدو نه کړ څه مې وکړه څه دې وکړه دا خلک څه کوي خلک کوي لکه مسلمانه ما څه کړي نه دي د وړو اوازه د وړو پسې روان د خلکو نه پټ رال مې چې څوک مې ویني نه ها دقه فرق د کلمې مالي خوارون غوښتي کنه ولو خبره کوم چې غوښنه کې موږ کوو چې او بلګي ولا کوي سوځي کوي هغه دغه بس پرې دا خبره کو ها دا کار کنه د وړو نوم بدلې ولیکم صحیح ودی ګراله دا دی والا احد او دا راتوي دا وسنګ روباس ته راځه پاجا تا دا کده کې څنګه وکړ څه شي دا شی ټوټي مالا د پرې مسلمانه ته ګاډي وړې زه ته وړې یاد ته ګاډي وړې څنګه به واسي ته څه داسې کاو کا ګورا مال او پنځوي راکې پری وړې دي او پنځوي چې مال راکې سبا به ته ملو او کنه 500 تا درکما چلته ورشم 500 بل ورکم بل ځکه بل 500 والی دا څنګه پری دي نو ته پنځوي لکه نه ورکې ولې نه ورکوم خو په دې په کې بیا څنګه پری شو دا څه کار کوي دا حکومت تر نه فری چې زه ته ملاو قانون دا ورکې پنځوي راکې په درې میاشتو کې به تغفري ملاويږي چې په خپل ځای ها نو بس هر وجه به تیر شي به خورا دا مړه دا 500 نه ورکو نه نه دې ته ولنه کېره دا خبره بي ده وکړه پرې دا مړه نه کېره نه والا دا 500 مړه خپه نشي ګټ پیسې لګو ګوره ور می شو کنه خلاص باندې وړي ها ته تاسو کار کوي ځوانه ورته ما د نوري کو سبا چې کوم دی په وخت راځه خو ګوي په وخت ته دا کار کوي ما سیده راځه ځه صحیح ده دا ولته ما ها غني دي ها دا دې کار کداني ما په یو کار باندې زه به دیو شو کنه 500 دا 500 ان شاء الله ما خام پورې کم از کم تقریبا 15 زره جمع کړی خو قبل قرآن بیا غواړي ودرېږه پوری خبر خونی یو دسنه به مغه پیسې راغلي دیو او سرکاري علوم راغلي دیو تم دا غینه خبر شې ما ته بیګا چا ویلې وی سرکاري علوم راغلي پیسې راغلي دي پم د بنظیر په پیسو باندې خډې رشتي او غوړو کې بل ته 400 کې یو سړی به مړ شو ای خوري پاغیو په کې سر مات کو اوسم چې ز ډیر لکه ډیر پیری خوري زور اغلم خو ما ملاویک نه ډیر رشم دی خو شیخ په کې ډیر خساړیو هغه ما ته وی چې سبا ته راشي کنه په وخت پته له اول در کوم او نور له صرف اول ور کوم او طالب سره د لوخ صابونم در کما نه زما یو خبره وبره ته خو ځوانه جنې ته خو پیغله ته په سرکاري وړو باندې سکه چې منډه واپس وي ای خوري کوم بیګام نه د کوړلې او چې روټه ما واغشتو بو کې مو اچولې وږي هغه مو خوړلې پرې دې بیخ بنیاد تو باسه بیخ بنیاد پیوزه پم دون وړه پروژه کې جبه کې بیا په دکاندارانو باندې خرڅه الله د قخر او یریګه پردیخ مو خرازه ای خوري بیګام نه د کوړلې ما کور کې څه شتم نه یرا تو خمخ تنویلې ته بر ګور په خور باندې مړه شته داسې نه مړېږي ما ته پته لګی راځه وې د ډیران شاپره تا موږ خبرې زده کړې بهم شکر باسه چې ځان سره دی لابو زما تا خو په خپل گاوند کې څوک نه پیژنې چې رقم خاده نه او سرکاري وړو پسې باندې وې ای خور راځه چې وضو خلاص پشي راځه او یې بارې ډېرې دي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی خیر دي ورته دې راته راته کوم خبرو خیر ربانی څنګه خیر کوم ته کار دی بالا کرم نه الحمدلله تاسو څنګه یې خیر ها څنګه ټیکټ کولیستا کنه بالکل شته دی نمبر ته وای په یاد وای 171001 وای بس صحیح شو بره شو ښه وای کنه نمبر 2200 ها 3341 ټیک شو ها ځوان یا رجسټریشن کې نوم راغلی دی او رجسټریشن په نوم راغلی دی ها اولو
اوړه چاته ملاويږي دا نن سبا څنګه حالات دکانداري څنګه روانه ده؟ یاره بس نن سبا حالات داسې دي نو دکانداري خو نه ده ټي وټه ډېرې مه کوه خو امیر صاحب دا چې کوم رجسټریشن راغلی دي 3 میاشتې بعد به ته 3 ټوړې میلاویږي خو موږ وایو که سبا درته میلو شي نو بیا موږ ته نغدې ومانه او مطلب یې دا دی که نه لکه بیا به یې باندې روجم تېره شي په قبر به یې درب ولاړ وي د هغې نه څه مطلب خو زموږ له پنسوي راکړه سبا به ته ویل د الله مسلمانانو د حکومت په دې سرکاري نرخ کې تاسو پنځوي اخلې داسې کار دی که ته دا چې کوم دی د حکومت او د ایماندارۍ خبرې کوې که نه 3 میاشتې انتظار ته کښېنه او که نه وي نو پنسوي راکړه خبرې ختموه پنځوي نغدو کې واچوه خو مونږ ته چې دا اوړه میلو شي میلو به شي زه به کښېنه ښه خو راکړه خوري یم شکر چې ما دا اوړه میلو شو ویم یې جینه زه تا نه یو تپوس کوم څه تپوس کې مانه ویم یو میاشت وشوه که نه چې خپې زما ماتې شوي دغه دفتر ته منډې وام او نوم مې لیکلی و د شناختي کارډ نمبر یې مې لیکلی او چې وخت راغی نو تروړه تا په سر کړه خوري دا خبرې چې دا په بهر ملکونو کې خدا پاکستان دی کې به ورځي په نمبر کې او روزي په بې نمبره مخکې خبرې شه نو نوم خو ما لیکلی و ته خو ما سره نن لاړې وی دا بدل تا شیخ ته ویلو ما ته سلې وې کېنه شیخ ته به ویلو زما نمبر و او تا زما په نمبر کې تروړه اخیستې دا زما رسي دا زما ده ښه دا ما روملو ما لرام کړه دا زما ده ویم په ارام کېنه ما ته لا پښه ویم داسې په راته یې رابه ویم دا روژه کې را ورګه څه یا خان پاشله سلوري کپ په شان دا خو نه دی نه شه تا به خوښوي نو راشه څه بیا راشه شبريا داولي شبركة شبركة داولي شبركة ورګه ویم مخته خبرې چې او درېږه دا څه کوي داولي داولي دا څه کوي دا من کوي دا آرام کېنه آرام داولي زمونږ دی هغه نه خوشحالي ویم زما نمبر یې لیکلی من کوي اندازې کوي دارا کوي نو د پریده کوي دوزه داولي داولي څه شبركة تاسو کوم کوي ته ما لاس کوي هذا ما خذنا ولي ما جرى دا حکومت پاکستان باندې راځي يا باشا ما د پاکستان به تعالی نو درکیا خوشه ولا يوسف خوشه ولې مو بس لا زي کله مخه شه ودرېږه ویم دا زما په نمبر کې وړو ښه ولا يا باكا خو دا ستا کاري کتو کاري کتو زما کاډې کتلو دی له ورکو هغه شیخ ته سترګې روزي والي دی له وړه وی ورکو هغه شیخ ته به تاسو تر دیوالي ها هم روزه ده روزه په خولې باندې آرام وړوړې يا ها تاسو کې تاسو یو دا خو کوجه ده روزه بستای کوجه به څه ده کنه پته نه تاو گزاره که بعد وجود خدا تعالی بغدا بخته گیره گزاره نه که بدیو خوشه 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 دا ورما ویني تو مخیا مخیا به ما دا سپینو ښه دا دې په ټول لمبو والي دي هذا بس هذا خلينا دا دې ته پوس بدل نه کوم تو هذا في واسع تو را دې ته پوس بدل کوم دې مختن ویلې پرو کې پورا څنګه ستې دې مختن ویلې بس ناشي کله کینا خپل مخته وګوره به ما ته خو ما دا شاطر کې مله شپې وين كنا ولين نو حکومت تخیریم نشم کولی خلک په شرمون او شرمون مدې اولو باندې چې کور په کور ورکړي نو خلوي کمل لا دې سر خبرې کې دا ما په نمبر کې دا وړو دې رانه یوړل ایوه خپکی ما چې هغوی کار زما کتلې بس هغه رسیدل په مته کار کم نه دا خو کابل لا دې کار کم نه زما په کار ډیر راکړه اوه خدای پاکه خایس خوشته کنه چې خایس نو کار دلوي نه او دا به غیر ته حکومت چې چا خایس ډیر وی لوړم نه تازه ما تازه پاسه چې ته به بوزي تازه پاسه ورته مو پاسه پاسه چې ته به ورځي ته خو راځه که زه چې کار یې چا کوي دا چې وشو راځه دا چې کاډي چې کسانو نمونه یې پوره لیکلي پوره مې لیکلي په قطار موضوع کې د رجسټریشن کې څه وشو راځه کاکا راوله ها نوم دې راځي ګل رحمانو راځه ګل رحمان دا چې کاډي چې دی خو دی خو زر راغی تا خو ځپټه شوه یو میاشت شوه چې دې کسانو نمبر یې لیکلي دي او ته خو هفته مخکې رالې ها ګل رحمان داسې کار وکړي بوجۍ خو یې غاړې ته جوړې نه که نو ستا د رجسټریشن نوم کټ شوي زه بازار کې به څه وغواړې دا تیره را مخکې شه اسلام ګلو اسلام ګله رالي را مخکې شه راشه اره نمبر کې شبه راکه نو اوس ورته ټول او ودرېږه اره دا وګه پسند کړه خوړه راځه انجر ګلو انجر ګله مخکې شه
مخکې شه هلکه نن مو درې بوره ورکړې ډېر زیات یې وشو داسې کار وکړه که نه واپسه کسان ته ووایې په لاره کې ودرېږه بوجې ته ووایې غوا کې دا خرڅ ته وکړه نو واپس دې په پیټو باندې الو الې ته نو چې ویلي کړو ټوله پیدا مونږ ته راځئ اوسه کسان ورولېږئ هلکه ته واپس نه مخکې واپس دې واو ډېرکې راولرې ډېرکې ښه شمشتو څوک پې نه شي ګورې شمشتو غواړه یاره برچې بیا سره سټاک کمیږي که نه ورکه وله شمشتو یې ورکه سټاک کمیږي که نه نو مخکې به څوک جواب ورکوي چرمې ویشلې د هغې خلک به رانه ویډیوګانې نو ګوره دا وړه مونږ له یوکرین نه راغوښتي دي او ګوره سپږو نه دي والې ګوره ډېر پاک وړي دي پوره نه ده سپیډ وي دا مخکې ده لا لا ظالمه یو اختر یو پسې تېره کړه ځي او راځي ته خو دلته کښېنه ته د دې نه څه خبرې ته ما ته دا خبره وکړه چې تا وګټلې ډېره کو بېدلې ته خو دې پسې یوې پتې نه ځې زغونډه افتر یو پسې خواره کړه دې په ځای باندې چې د کار قصب کړی و 500 مې یو له ورکړې 300 مې بل له ورکړې 300 بل ځای واخیستې نور ته دې نه نه خبر دا سرکاري وړه دی دا خبرې پرېږده ته چې دا بوجۍ دننه کېدو لالا مې ښه سادې د دې په ځای به دې تلې وې او سم وړه به دې راغېستو پیسې به دې ورکړې وې نو دونه ټایم خو به نه ضایع کېده که نه مالا بس اوس راځه پرېږده ولا کې چې دننه کېدو راځه څوک چې دا څه ویني دي راځه وای ټروړی خو یوړه خو دا ډېکاډې دوه کولبیري دوه رونه دي هسې نه چې هم ټکوي هم د دوی د پاسه به هم دله راپټوم ته غم مه کوه که نه مال یې چل راځي اټاله خو دا څه چل درځي ما ته پټه ده خو دا ډېکاډې راځه چې غلې دې دا ټوړه ووخه زه ترې راوام ته بې فکره اوسه راځه الله دې بې خونیاتو باسي ویم سرکاري وړو پسې مې بوتله نو زما هغه وړه هغې واله داسې یې کور څوک شته و که نه وی لونګینه یم د کوټې منځ کې به دې اواز کړو ته خو د انګړ منځ ته راورسېدې وې څوک شته و که نه ولې تی نه چې زه ناسته یم نه مې د پایناپلو خفه شولي ما وی دا ټوله به دې اوسه ویم الله دې خوشحاله که ویم ستا دا ښځه نه ده ګورې ښه او هسې په غولو باندې مور پلار اړولې زما د ښځې خو خوله ډېره زیاته خرابه دی او په دې غم باندې چې کوم دې پلار اړولې یم وی ویم ستا دپاره چې ته سمه ښځه نه وه چې تا لې دا کوله واو یار وړکې ما ته پته وه چې ته به یې دې یار سره ناست یې ما تا ته هغه ټیم و چې ته ګورې ټیک ښځه نه یې په ارام کښېنه په دفتر کې خو به تا شیخ ته سترګې روزې والې وی چرمنې نو ټیک کېله په کله او بیا پوکم دله ته څنګه دلته راغلې او د وړو بوجه دې دلته راوړه ویم پوکم دله نه پوره دله لرې خو تاسو پېژنه واو هغه سره خو به ګورم کور کې خو ته راته ده ووایه ته خو چاکولې نه انټي دلته اوس زما سړي تختې وې په ارام کښېنه ته خو هم په سختونو تعویضونو باندې ځان ځای کړی دی ولې زه یې نه پېژنم څه نو مرزو بازار پرې کچ کو د چقلې ګولې په شان داخله دې ویله ته او بیا پوکم دله ترونه راباخله شابه چې ځو یا ښځې لږه ګزاره کوه د خدای تعالی ظالمې غریبه ښځه ده وړه مې پې اوس فسېدی و واو ویم اشارې مه کوه دا اوچ مخ تنبیلې دی دا را کچن بله خو ما ته ورور په شان ښکاري واو وایم مخکې سو او اوس څه شو اوس درته د رور په شان ښکاري بل څه کې د رور په شان راته خود ښکاري نو ویم شکر دی چې د پاسه د باندې راغلم ویم چې دې نه مخکې به تا اوس څومره ګپ لګولي په ارام کښېنه په ارامه الله دې نه کړي او په خپله هم د چا نه ګلاس کې ښځې راځه شو دوی وړواله شابه پروت دي تنوره وځه وایي د جنونو ډله ویم چې رور مې راته وینه تر اوړه دې په اوږه یوړم ما ته نیسکې دونه مه کوه درې بوجۍ مې ورته ویل یو مې راوړه دوه پاتې لالا زما خبره روژه په خولې ځان هم خوارې مونږ هم خوارې پرېږده خو واله زه- مراج بدې پرېږده دا کیسې راځئ چې ځو خو زه مشر ورور مې راځه راځه تېز شه مخلوق راغلی دی مړه ساتې ظالمه چې ته خوب هم کړی و پرېږده دا کیسې راځه لاړ
ټوچا ټوچا تو دې دم وای وکړه لا خپل ماته چې و منډه کا روح روح عجب خانه هو پزې بس ولا پس یې مازه راشه چې د بلې دي خبر کم خیر شه خبر خو بني د سنا پشمین پیژنې د برکلي او پشمین کاکا نه ښځه لاړه دا دې سوې دا څه مو یاره سهار داسې شپږ بجې وې او خاوني خاونې ودو ای دلا وای دلا نو چې کوم سړی مونږ نه کوي دقه شان به دې ښځه ځي او بس لاړه چې خو پشمین دې ولیده لیدې ما خو ډېر خوشحاله و نو خوشحاله خو به ځکه یې چې لاړه ته زه خواجان دیم که نه چې دې خلکو له شرم هم نه ورځي نو څه شي شرم دا خو به سبا تا نه ځي او ما نه به هم ځي مړه دا خولې سمه خوځوه ما نه و تا نه څه مطلب څه مطلب ولې د پشمین نه چې لاړه نو څه بد کار خو ونه شو نو اوس پسمین سره مونږ هم سمې ولې شرمونه د پشمین چې کومه لاړه په سرکاري وړو پسې لاړه ستا مطلب څه دی خدای دې دې خبرونیاتي بسله ما خو یې کوڅه نوره مسله ده سړی داسې وایي کنه چې وړو پسې او وړو پسې لاړه خو دا ته وایې ستا هغه به کله ځي خولې سمه خوځوه پجمان دا کوم دی نه وړو پسې یاره ښکته کوڅه هوی کوڅه مړه خبره ته کوم یاره وایي دي ګاډي ونیوې سړی ته کنه نو که پشمین هغه دې ولیدې خاونې د بنیاد کور ته راځه تاسو اقول خانم سادي لکه بیا څه چل دی دا ته وایه زادګله غم لاړه خدای پاک جیبه کنه وړو پسې وړو پسې نو مټي زتې لاړه دا دې وې ما دا ورکولو کړم دا وته ستونی راوالي دا چانس لګي راځه ډېر غړي دا وړو په خوشاله خو هغه چاله دی واله کو نه دا به ولې وې کنه ولې راځه ما لا مونږ هم روزه پخلی کړه کلم سوجه او کلم را کوزه بس دا خو پکې دا خو پکې سره خوراک مو نه دی ترا تعالی ګوره وای دا ورلو تا لکړي ور خو ګلو دی یو د دې نم څو پلاستیک نو ولکتار وجرا او د مالا تکو جنګاري وای تا خو د مالا کسان چې شوې خبره باندې ځان پوهه کا پاشا کالو داسې به دي وامه ولې وایي خبره باندې ځان په خپل کور کې راځه جاکې جاګالین کوي او جاګالین کوي تا راکړه او دوی پسې راله پټولې کوم وړو دا مونږ چې تا نه راوړي موږ چې وړو پټول نه خو تا راکړي څه دې کول دا دې کار دی که نه چې تا ټال ته ووایي چې واټساپ چې د وړه را پټ که که نه نو مونږ پسې راړو مونږ چې څنګه را پټول دوی را باندې راړو خو چنډې را باندې وکړي ته ولې خوله واده واده کوې دا دې تیرې برګې نه پې راکړه هلکه پېشمني ده خو ځان دې څنګه کړي دا خو ځان دې څنګه کړي دي ټوله ټرولۍ را باندې ټورې ټورې کړه وای دا پیره بچه ته یې مونږ پرې پوره باندې ووړو دا بوره خو عمده راکړې ده دا معنا در کړې ده څښه خوله دې نیولې ده حکومت در کړې